कॉन्ग्रेचुलेशंस उन सबको जो इलेक्ट हुए हैं। आई होप कि आप इस लैंड के लिए एसेट होंगे, कि लोगों की खिदमत अच्छी तरह से करेंगे। زمان کمپین ستاسو باندې ختمیږي او ما دا چوز کو په خپله چې زه یو سپورټس ایونټ ملګرو ډاکټر سویرا پرکاش هغه به لا ستاسو نه ير نه وي. څونه وټې واغستو، څه قصه وشوه، د ټول نه مخکې خو پیله تاسو ویډیو وکته چې په هغې کې هغه مبارکي ورکړي کوم مخالف کس ته، وایي چې ایا زه هغه ته مبارکي ویمه او دا جیت بیلات چې کوم دی هغه په دې کې راځي، دا هیڅ خبره نه ده. البته کم یو طرف ته خو که موږ وګورو زموږ پښتنو چې پسې څه قسمه ویډیو جوړې کړي دي هغه خو به موږ سایډ ته کړو، ځکه اوس موږ هغه ویل نه غواړو په دې ځای باندې چې کوم قسمه یعنې یو ملنډه ټایپ یو داسې فني ټایپ دی جوړ کړی او هغسې قسمه ویډیو هر څه به یې پسې جوړول. خو راځو او دې ته ګورو چې ډاکټر سویرا پرکاش چې ده هغې څونه اوټ اخیستی دی. نو که موږ وګورو د بونیر په سیټ باندې دا د پاکستان پیپلز پارټۍ د سایډ نه ولاړه وه، تیر د دې نشان و او دې چې کوم اوټ اخیستی دی نو هغه 1752 اوټ دې اخیستی دی په پوره حلقه کې. نو که موږ وګورو په ټیک ټاک چې څونه مشهورتیا وه د هغې نه ډېر زیات کم اوټ هغه په خپله حلقه کې اخیستی دی. لکه که ټیک ټاک کې تاسو چې معمولي ډاکټر ورکوئ نو ډایرک راوړي ډاکټر سویرا پرکاش، نو کم اوټ چې دی هغه ډېر زیات کم دی، به هېڅ خبره نه ده. کم هغه پې لکه کوم د خوشحالۍ اظهار یې پرې وکړو چې ایا زه پښتنو دونه سپورټ کړم، دونه منډې تللې ما سره ووهلې، نو هغه هم تاسو هغه بیانونه هر څه اورېدلي او دا کم بیلات او جیت چې دی دا په دې اوټونو کې راځي. نو دغه 1752 اوټ چې کوم دی هغه ډاکټر سویرا پرکاش اخیستی و. نو ما غوښته چې د خپل کتونکو سره د په دې چینل باندې موږ یو 2-3 ویډیو الریډي اپلوډ کړي هم دي، نو ما چې هغو سره دې باره کې معلومات شریک کړم چې څونه اوټ اخیستی شوي دي او څه قیصه روانه ده. دغه لنډه شان ویډیو به تاسو سره شریک کړو انشاءالله. بله ویډیو کې ملاوو. الله حافظ.